د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې سات مهم او وروستۍ خبرونه ته. نن دوشنبه د چنګاښ 14مه نیټه ده چې د 2025م کال د جولای له 9مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته ضبط د جلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچکي. په تیرو 3 ورځو کې د دوغارن لارې 490,000 افغانان وتلي دي. د کندوز د اطفائیې مدیریت لخوا د میلیونونو افغانیو زیان مخنیوی شوی. واخان کې د افغانستان او چین د ګډ بازار د جوړېدو پلان. او ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تر ټولو شرموونکې پیښه وه. اوس هم بشپړ خبرونه. په تیرو 3 ورځو کې د دوغارن لارې 490,000 افغانان وتلي دي. د ایران فرونټ پیج ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت مرستیال والي ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې شاوخوا 490,000 بې اسناده افغانان په خپله خوښه د دوغارن سرحدي لارې له ایران څخه وتلي دي. امیرالله شمقدري زیاته کړې چې دا بهیر پر بشپړ درناوي او انساني کرامت ترسره شوی دی. شمقدري دا ټینګار هم کړی چې دا پوله په دې وروستیو اونۍ کې د افغانانو د وتلو تر ټولو لوړې کچې شاهده وه. د کندوز د امنیه قومندانۍ د اطفائیې مدیریت مسؤلین وایي چې د 1403 لمریز کال له پیله تر دې دمه دوی 120 ژغورنیز عملیات ترسره کړي چې له امله یې 380 میلیونه افغانیو څخه زیات مالي زیان د خلکو له شتمنیو څخه مخنیوی شوی دی. د دې مدیریت سرپرست زیاتوي چې د هوا له ګرمېدو سره د اورلګېدنې پیښې زیاتې شوي دي، نو خلک باید د اطفائیې له خبرداریو سره جدي همکاري وکړي. اطفائیه له ښاریانو غواړي چې د ګرمو میاشتو پر مهال د خپلو کورونو او دکانونو د برېښنایي سیستمونو څارنه جدي ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز اطفائیه تیر کال هم په بغلان ولایت کې 2 تنه د ډوبېدو له امله ژغورلي وو. واخان کې د افغانستان او چین د ګډ بازار د جوړېدو پلان. د چین یو خصوصي شرکت د بلخ والي سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په واخان سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ بازار جوړ کړي. د چین یو خصوصي شرکت د بلخ والي سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په واخان سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ بازار جوړ کړي. چینایي پانګوال وایي هدف یې د تولیداتو پیر او پلور ته اسانه زمینه برابرول دي. دوی همداراز د نورو برخو لپاره هم د پانګونې چمتووالی ښودلی. بلخوا د بلخ والي له شرکت غوښتي چې پر ژمنو عمل وکړي او ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت له بهرنیو پانګوالو سره همکار دی. او وروستۍ
خبر دا چې ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تر ټولو شرموونکې پیښه وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې پیښه بللې ده. نوموړي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ د لګښتونو او مالیاتو د لایحې د لاسلیک پر مهال وکړې. ټرمپ وویل موږ به هیڅکله به اجازه ورنه کړو چې زموږ هیواد له داسې یو شرموونکي حالت سره مخ شي. ټرمپ دا هم ویل چې د اوسني حکومت د ناسمو پرېکړو له امله نه یوازې امریکا بلکې ټول نړیوال امنیت زیانمن شوی دی. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر دغه وختونو لوی الله عمل شه.